मैं आ गया ज रागलम मैं माना दा ज आ गया रागलम मैं आ गया ज रागलम जल्दी आओ ज़र राशा जल्दी माना दा ज़र आओ माना दा राशा जल्दी आओ ज़र राशा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو دوستانو زه یو ځل بیا تاسو ته د انلاین لرنینګ یوټیوب چینل نه ښه راغلاست وایم. هیله ده چې ټول به روغ او جوړ یاستئ. دوستانو نننی درس چې دا هم زمونږ د اردو ژبې زده کړې باره کې دی او په دغه ویډیو کې ما تاسو ته د اردو یو څو لنډې جملې جوړې کړې دي چې هم مې درته پښتو او هم مې په اردو ژبه درته لیکلي او هم مې درته ویلي دي. نو انشاءالله چې دغه جملې تاسو زده کړئ نو یو څه نه څه اردو ویل به تاسو ته اسانه شي. نو ټول نه مخکې تاسو زموږ یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړئ نو بیا هم زه تاسو نه هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او زموږ ویډیو درسره لایک او شیر کړئ ترڅو نور دوستانو ته هم ورسیږي. راځئ چې خپل درس شروع کړو. لومړی جمله می آ گیا زه راغلم می زه آ گیا راغلم جلدی آو زر راشه جلدی معنا دا زر او معنا دا راشه جلدی او زر راشه رک جاو ودریگا رک جاو ودریگا باہر نکلو باہر نکلو باہر اوزا باہر نکلو बाहर उजा खुश रहो खुशाला ओसे खुश रहो खुशाला ओसे खुश खुशाला रहो खुशाला ओसे सब ठीक है टोल खदी सब माना दा टोल ठीक है खदी सब ठीक है टोल खदी खामोश हो जाओ गलैशा खामोश हो जाओ गलैशा खामोश गलै हो जाओ शा खामोश हो जाओ गलैशा لکه چا باندې امر کړی او چاته وایي چې غلैشا خاموش हो जाओ गलैशा मुझे दिखाओ माता ओखाया मुझे माता दिखाओ ओखाया او دې کو معنا دا وګوره कितने का खरीदा पचो दे واخیست कितने का खरीदा पचो दे واخیست लड़ो मत जंग मकवा लड़ो मत जंग मकवा पीछे देखो शाता उगोरा पीछे माना दा शाता देखो माना दा उगोरा पीछे देखो शाता उगोरा क्यों क्या हुआ वले चौशो क्यों वले क्या हुआ चौशो जल्दी करो زر کوا جلدی کرو زر کوا پانی لیاو اوبه راوړه پانی اوبه لیاو راوړه یا لیکر راو پانی لیاو اوبه راوړه ای توړو ای معنا دا توړو مات کړه ای توړو دا مات کړه مزه کرو مزه کوا مزه کرو مزه کوا हो जाएगा وبشي हो जाएगा وبشي لکه یو چاته وای دا کار به وشي ای کام हो जाएगा دا کار به وشي हो जाएगा وبشي हो सकता है کېدای شي हो सकता है
کېدای شي. لکه مثال چاته وایي چې ای کام ہو سکتا ہے، دا کار کېدای شي. اوپر جاؤ، اوپر جاؤ، پاس لاړ شه. اوپر معنا ده پاس، جاؤ معنا ده لاړ شه. اوپر جاؤ، پاس لاړ شه. نیچی جاؤ، لاندې لاړ شه. نیچی معنا ده لاندې، جاؤ معنا ده لاړ شه. نیچی جاؤ، لاندې لاړ شه. او که چاته وایي چې لاندې راشه، نیچی آ جاؤ، لاندې راشه. نیچی آ جاؤ، لاندې راشه. نیچی جاؤ، لاندې لاړ شه. نیچی آو، لاندې راشه. نیچی معنا ده لاندې، او معنا ده راشه یا آ جاؤ. نیچی آو، لاندې راشه. آب جاؤ، وس ځه یا لاړ شه. آب معنا ده وس، جاؤ معنا ده لاړ شه یا ځه. آب جاؤ، وس ځه. آب छोड़ दो، آب छोड़ दो، وس یې پرېږده. آب وس छोड़ दो پرېږده. آب छोड़ दो وس یې پرېږده. ای پکړو، دا ونیسه. ای معنا ده دا، پکړو معنا ده ونیسه. ای پکړو، دا ونیسه. لکه یو چاته یو شی ورکوي نو ته ورته وایي چې ای پکړو، دا ونیسه. ای لے جاؤ، دا ویسا. ای معنا ده دا، لے جاؤ ویسا. ای لے جاؤ، دا ویسا. بند کر دو، بند کړه. بند کر دو، بند کړه. واپس آ جاؤ، واپس راشه. واپس، واپس آ جاؤ راشه. واپس آ جاؤ، واپس راشه. یہ پانی بہت ٹھنڈا ہے، دا اوبه ډېرې یخې دي. یہ پانی، دا اوبه بہت ٹھنڈا ہے، ډېرې یخې دي. یہاں بہت خطره ہے، دلته ډېره خطره ده. یہاں معنا ده دلته، بہت ډېره، خطره ہے خطره ده. ای ګیلاس دولو، دا ګیلاس ووینځه. ای ګیلاس، دا ګیلاس. دولو ووینځه، دولو معنا ده ووینځه. او اکیلا نہیں ہے، هغه یوازې نه دی. او هغه اکیلا یوازې، نہیں ہے نه دی. اپنے آپ پر بھروسہ رکھو، اپنے آپ پر بھروسہ رکھو. په خپل ځان باندې باور ساته یا په خپل ځان باندې باور لره. اپنے آپ پر په خپل ځان باندې بھروسہ رکھو، باور ساته یا باور لره. تم اپنا کام ٹھیک سے کرو، ته خپل کار صحیح کوه. تم، ته. اپنا کام، خپل کار. اپنا معنا خپل، کام معنا ده کار. اپنا کام، خپل کار. ٹھیک سے کرو، صحیح کوه. رات کو دیر نہیں کرنا، رات کو دیر نہیں کرنا. شپې ناوخته کوه مه. رات کو، شپې. دیر نہیں کرنا، ناوخته کوه مه. جمعې کے دن چھٹی ہے، جمعې په ورځ چھٹی ده یا رخصتي ده. جمعې کے دن، جمعې په ورځ. چھٹی ہے، رخصتي ده یا چھٹی ده. او ایک اچھا ډاکټر ہے، هغه یو ښه ډاکټر دی. او معنا ده هغه، ایک اچھا یو ښه، اچھا ښه، ډاکټر ہے ډاکټر دی. او ایک اچھا ډاکټر ہے، هغه یو ښه ډاکټر دی. دوستانو نننی درس یا ویډیو چې زموږ په همدې ځای پای ته رسیږي.
نو تاسو نه بیا هم زه غوښتنه کوم که تاسو زموږ یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړئ نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او زموږ ویډیو در سره لایک کړئ او هم یې در سره شیر کړئ تر څو نور دوستانو ته هم ورسیږي. نو که تاسې بیا هم کومه پوښتنه لرئ یا غوښتنه لرئ نو په کمنټ کې ولیکئ، انشاءالله زه به تاسو ته هلته ځواب درکړم. تر بلې ویډیو د الله په امان.